تا لمنه د خزان ګلاب ګلاب کړه، موږ لاسونه د بهار کړل زخم زخم. تا دشمن هم په امان رساوه کور ته، موږ ملګري خپل پر لار کړل زخم زخم. د ستر او ځواکمن الله په نامه درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. سمیع الله غفران یم. د ځانګړو ادبي مرکو لړۍ دوام لري. په لړ کې به یې له تاسو سره ګڼې ادبي څېرې معرفي کړو. راغلي یو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د یو ځوان شاعر او لیکوال سره به ادبي خواله لرو. دغه ځوان به زه تاسو ته وپېژنم. ښاغلی حضرت محمد عطیف صاحب. نو عطیف صاحب کله کله د ملګرو په منځ کې ترنم هم کوي. موږ به هم غوښتنه ترې وکړو، هیله ده چې د ټولو څخه وړاندې دی له موږ سره ترنم شریک کړي، بیا مرکې ته راځو. تا لمنه د خزان ګلاب ګلاب کړه، موږ لاسونه د بهار کړل زخم زخم. تا دشمن هم په امان رساوه کور ته، موږ ملګري خپل پر لار کړل زخم زخم. په تا باندې د غلیم اولاد هم ګرانو، موږ بچې د مور او پلار کړل زخم زخم. مګر بیا مو هم په خوله دغه دعوه ده، چې موږ ستا پر لار روان یو محمده. ډېر ښه ښاغلی عطیف صاحب. لومړی مرکې ته ستړي مه شئ، خدای مو راوله. بسم الله الرحمن الرحیم. د ځانګړې مرکې د لړۍ د لارې ښاغلی غفران صاحب لومړی تاسو ته او بیا د ځانګړې مرکې درنو مینوالو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات او خواږه احساسات وړاندې کوم په دې هیله چې روغ جوړ به وي او د خوښۍ په جامو کې به اوسیږي. زیاته مننه ښاغلی غفران صاحب چې موږ ته مو وخت راکوي په دې ځانګړې مرکې کې. خدای مو ښاد لره ښاغلی عطیف صاحب. عطیف صاحب ستاسو ترنم زیات خوږ و. دغه ترنم ما یادونه وکړه چې تاسو یوازې د ملګرو په منځ کې کوئ. ولې مو دغه لړۍ غځولې نه ده چې تاسو یو ښه ترنم ویونکي شئ؟ ښاغلی غفران صاحب دغه استعداد به موږ په ځان کې نه وي، نو تر ډېره حده پورې چې زه کله ترنم وکړم یا د ځانه سره د هغه صفت واورم، نو زه دا فکر کوم چې ته مخ ته نسې تللی. هغه خپله اواز چې کله اورم د ځان سره دا پرېکړه زه خپله کوم چې ته نسې کولی چې دې ډګر ته راوځي، د ترنمو ډګر ته. او د ملګرو په منځ کې کله ترنم کوئ، یوازې د نورو خلکو شعرونه وایاست، نورو شاعرانو که خپل شعر هم کله په ترنم کې وایاست؟ ګای وخت خپل شعر هم په ترنم کې وایو او د نورو دا هم په ترنم. نو دا چې تاسو خپل شعر هم لرئ دا خبره مو ومنله، نو شاعر سوي کله یاست؟ ښاغلی غفران صاحب تقریبا د شاګردۍ دوره وه، یعنې هغه چې کله موږ زده کوونکي وو ښوونځي ته تلو، د هغې دورې څخه مو دې ډګر ته رالنګلي دي. او د شعرونو ټول شمېر مو څونه دی؟ تقریبا 20 یا 30 کم و زیات به پکښې کېږي غفران صاحب. نور شاعري مو کړې ده نوې کوئ کله کله که نه بس درولې مو دي؟ په ډېر وخت کې یو څه لیکو، 2 بیته 3 بیته داسې، بیا په کراره کراره هغه غزل پوره کوو. ډېر مننه ښاغلی عطیف صاحب. نو اوس څه خواږه در څخه اورو سره سره شریک کړئ، نورو پوښتنو ته راګرځو. یوه خپله غزل به سره شریک کړو. وایي غر که هر څو لوړ وي پر سر لار لري، غر که هر څو لوړ وي پر سر لار لري، هر نوع مشکل ځان ته حل لار لري. ډېر ښه. چا ویل زحمت پسې راحت نسته، غفران صاحب چا ویل زحمت پسې راحت نسته، هر موسم خزان پسې بهار لري. ډېر ښه ډېر ښه. وایي ولې مظلومانو نه شعرې اخلي،
ولې مظلومانو نه شیرې اخلي نه بیریږي یاره چې ازار لري. ډېر ښه. هر ساکش د مرګ د خوند څکونکی دی. هر ساکش د مرګ د خوند څکونکی دی. خان او که غریب وي د مرګ وار لري. ډېر ښه. خود بستا عاطف ښه شاعري کوي. خود بستا عاطف ښه شاعري کوي. بې له شاعریه بل څه کار لري. غفران صاحب مبالغه مو کړې ده په دا مقطع کې. بې له شاعري بل څه کار لري. نو ما ته هم حتما پوښتنه را پیدا کړه د شاعري څخه وراخوا بل کومه دنده ترسره کوئ؟ بلې هو ښاغلی غفران صاحب د شاعري څخه وراخوا ته په طبابت کې کار کوو، یعنې په فارمسي یا میډیکل. یعنې غواړئ په راتلونکي ډاکټر شئ؟ بلې هو. او شاعر هم ځینې خلک په ټولنه کې ورته د ډاکټر په سترګو ورته ګوري، ورسره منئ؟ بالکل دا خبره سمه ده، ځکه چې دا خو امکان لري چې شاعر د ډاکټر سي. د شاعرۍ تر څنګ د ډاکټرۍ کورسونه نه زما مطلب دا نه دی چې شاعر باید ډاکټر. شاعر ته خلک د ډاکټر په سترګو ګوري. که ډاکټر یو ناروغ ته دوایي ورکوي، یو ناروغ ته ګولۍ ورکوي، شاعر به یو ټولنې ته شعر ورکوي، لیکنه ورکوي، دغه د ټولنې دوا کوي. بالکل ښاغلی غفران صاحب، دلته د دوی تر مابینځ یوه اړیکه ده. اړیکه هغه د تداوۍ. که څوک د شعر د لارې د یو چا د زړه تداوي وکړي، د هغه زړه ژوندی کړي، د هغه ته نوی ژوند ور وبخښي، یعنې دی امید ده ته دا امید پیدا سي چې زه نور ژوند ته ادامه ورکولی سم، را بیداره یې کړي، را ژوندی یې کړي، او هغه د شعر د لارې. مګر ډاکټر د درملو د لارې په شفا خو د الله پاک په لاس کې ده، خو هغه سبب یې دی ورته جوړ سي. دغسې شاعر هم کېدلی سي چې یو سبب ورته وګرځي، یو ذریعه، یو وسیله ورته وګرځي چې دی نور دې ته جوړ کړي چې پر ځان باوري سي چې زه نور مخته تللی سم، ژوند کولی سم، یو څه یې ژوند ته امید پیدا سي. او هغه سندره به مو حتما اورېدلې وایي، زړه مې را ژوندی که پخوانۍ سندرې ووایه. نو اوس تاسو د ټولنې دپاره څه لرئ؟ کوم پخواني څه که اوسني څه یو ځل بیا راسره شریکوئ؟ ښاغلی غفران صاحب اوسني څه به سره شریک کړو؟ مهرباني. ښاغلی غفران صاحب اوسني څه دي؟ غزل دی، وایي په ژوند کې لیونی او سرګردان نه یو سړی. په ژوند کې لیونی او سرګردان دی یو سړی، د چا ویر ژړولی دی پریشان دی یو سړی. د سترګو سپینې تور سوه د یوه سړي په یاد کې. د سترګو سپینې تور سوه د یوه سړي په یاد کې. د وخت یعقوب تر اوسه لا ارمان دی یو سړی. ډېر ښه. وایي د ژوند هیله یې زړه کې د فالونه پسې ګوري. د ژوند هیله یې زړه کې د فالونه پسې ګوري. وایي نن او په سبا کې را روان دی یو سړی. ډېر ښه، ډېر ښه. وایي هنوز هم انتظار کړي د راتلو لارې یې څاري. هنوز هم انتظار کړي د راتلو لارې یې څاري. خبر بیچاره نه دی چې پنهان دی یو سړی. ډېر ښه، ډېر ښه. وایي د کوم یوه یادونو چې نن زه عاطف شاعر کړم. د کوم یوه یادونو چې نن زه عاطف شاعر کړم. نن بیا راته یادېږي راته ګران دی یو سړی. ډېر ښه. په ژوند کې لیونی او سرګردان دی یو سړی. د چا ویر ژړولی دی پریشان دی یو سړی. ډېر په زړه پورې، ډېر خوندور ښاغلی عاطف صاحب. تاسو د شاعرۍ په کومو برخو کې کار کوئ؟ نظمونه لیکئ، غزلې لیکئ، که نه دغه ولسي توکي، لنډۍ، کاکړۍ، ټپییزې، کوم څه څیزونه ډېر لیکئ په شاعرۍ کې؟ ښاغلی غفران صاحب ورځای پوښتنه ده. لږ لږ څه کار مو په هره برخه کې کړی، هغه په دې خاطر چې خپل ذهن وازمویو چې ته نظم لیکلی سې، نیسې لیکلی، ټپییزې لیکلی سې که نه. نو د ټپو سره نیولې تر کاکړۍ غاړې، ټپییزې، نظم، غزل، په ټول کې م لږ لږ څه کار کړی، خو پر ځای د دې چې یوه شي ته مو مخه کړی وای په هغه کې مخته تللی وای. او په سپین بولدک کې تاسو ته یو عامه کتابتون درکړل سو. د دغه کتابتون په راتګ سره په سپین بولدک کې کوم بدلون راغلی دی؟ ښکاره خبره د ښاغلی غفران صاحب چې د دې کتابتون په راتلو سره یو ویاړ دې ولسوالۍ ته وبخښل سو. دغه کتابتون دی چې نن په بولدک کې دغه څېرې تر سترګو لیدل کېږي. دغه کتابتون د دې ذریعه ګرځېدلی، د ټولنې د دې ذریعه ګرځېدلی دي.
چې دا ملګري سره راټول سوي دي او نن یو څوک یې پیژني. نو ډېر بدلون یې راوستلی دی، ډېر خلک دې ته جوړ سوي دي، ذهنیت یې دې ته جوړ سوی چې د کتاب سره مینه ولري، کتاب مطالعه کې د کتاب سره اشنایي زیاته سوې او حتما به په دغه کتابتون کې ونیزې ادبي غونډې ترسره کېږي. بلې تاسو ورځئ؟ چې کله اوزګار یو مصروفیت ډېر نه وي زور راباندې کړی ورځو، خو خامخا غیر حاضري په پکښې کې د دې څخه به خالي نه وي، ځکه مصروفیات یې ژوند دی، کارونه یې ورځو، د دغو ملګرو سره یو ځای یو او ملګرتیا یې ورسره پالو. ډېره زیاته مننه ښاغلی عاطف صاحب. د مرکې وروستۍ شیبې دي، څه پیغام لري ولس ته، ولسي وګړو ته، عام افغانانو ته پیغام مو څه دی؟ مننه غفران صاحب، ټولو افغانانو، همزولو، مشرانو، کشرانو ته دغه پیغام لرو چې بس مټې رابډ وي، د خپل هیواد دپاره، د خپلې ژبې دپاره خدمت وکړي او دې خدمت ته ملا وتړي، نه ستړي کوونکې هلې ځلې باید وکړي. بس همدومره. یعنې تاسو له ځوانانو غواړئ چې مورنۍ ژبې ته او د دې ترڅنګ خپل هیواد ته کار وکړي، خدمت وکړي او کار وکړي، د سیالانو سره یې سیال. ډېر ښکلی نظر و، ډېر ښکلی پیغام و ښاغلی عاطف صاحب. هیله ده چې لیدونکي او اورېدونکي پام ورته وکړي. خدای مو ښاد لره. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او ځانګړې ادبي مرکې ته حاضر سواست. ژوندی اوسئ ښاغلی غفران صاحب، له تاسو نه هم مننه او ستاسو د لیدونکو او اورېدونکو څخه هم نړۍ مننه چې موږ یې وزغمل. درنو لیدونکو، دا و د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ ځوان شاعر او لیکوال ښاغلی حضرت محمد عاطف صاحب چې زموږ سره یې ډېر خوندور او په زړه پیوند ادبي خواله لرله. ښاغلی عاطف صاحب کله کله د ملګرو په منځ کې هم ترنم کوي، زموږ مرکه یې هم په ترنم راښکلې کړله. دغه لړۍ دوام لري، په لړ کې به یې ګڼې ادبي څېرې در وپېژنو، د لیکوالانو، شاعرانو او ادبپالو ملګرو سره به ادبي خواله لرو. ژوندي اوسئ.